بیا د الله رسول وایي د محبت یو نسخه درته وښیم که غواړئ چې تاسو کې مینه او محبت د یو بل څه پیدا شي یو نسخه درته ښیم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم ای زما د امت خلکو ایا زه تاسو ته هغه نسخه وښیم هغه طریقه وښیم هغه عمل وښیم اذا فعلتموه چې کله وکئ تحاببتم بینکم د یو بل سره به مینه او محبت پیدا شي هغه څه شی دي افشوا السلام بینکم سلام په خپل منځ کې عام یو بل ته سلام اچوئ چې کله یو مجلس ته راځئ د چا سره ملاویږئ په یو بل باندې سلام اچوئ الله سبحانه وتعالی به ستاسو د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړي په دې سلام کې الله سبحانه وتعالی یو څو ټکي دي درې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې یو څو ټکو کې الله دومره کمال کې خوسته دي دسې ناشنا تاثیر پکې کې خوسته دي چې کله دې دا عقیده او ایمان چې د رسول الله سنت کی او د سنت په اراده دي اچول نو یو فائدہ به دا کېږي چې الله به اجر درکوي بله فائدہ داره چې الله د زړه ورڅخه صفا کوي د زړه نه به د کینې بغضونه ختمېږي دا عام کوي زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې بعضې نور متبادل الفاظ راوتي دي د سلام په ځای که څوک چا سره ملاویږي ستړی مشي په خیر راغلی شریعت تا د دې نه منع کوي السلام قبل الکلام سلام د خبرو نه مخکې کا ول السلام علیکم ووایه یک هغه اچولې وعلیکم السلام ورته ووایه او بیا ورته ستړی مشي ووایه بعضې خلک په جمع ستړي مشي دا نه مسنونه طریقه دا ده چې چېرته کوم مجلس ته ورتلي چا سره ملاوېدي چې څوک درېدل په بل کس ناست و په داسې طریقه باندې به سلام اچوي کومه طریقه چې په احادیثو کې راغلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا سبب د دې دی چې موږ به تاسو د یو بل سره مینه او محبت پیدا کړو زموږ زړونه به الله د کینو او بغضونو نه صفا کړي او چې کله کینې بغضونه زړه کې نفرتونه ختم شو محبت به شروع شي د الله رسول وایي چې محبت هم په زړه کې راغلی نو تاسو مؤمنان شو او چې مؤمنان شو نو بیا جنت ته به داخل شو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا جنت ته نشي داخلېدی چې تر څو ایمان نه راوړي